السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ یئ. زه یم صدر ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم څنګه کولی شو موږ په موبایل کې خوندورې ویډیوګانې جوړ کړو. ملګرو انشاءالله ډېره خوندوره طریقه ده، دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو د تاسو ته یو کې خپل ګیري ته راځم، یو څو ویډیوګانو ته ښیم څنګه کولی شو دا خوندورې ویډیوګانې جوړې کړو. تاسو کله چې ملګرو دا یوټیوبران ګورئ چې د خپلو ویډیوګانو څنګه جوړوي، ملګرو تاسو ورته وګورئ شا بیکګراونډ څنګه چینج کېږي، همدارنګه د موبایل فریم څنګه پکې لګول کېږي او د سکرین څنګه لګول کېږي. دا مکمل طریقه ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درته وښیم. نو ملګرو مخکې دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو په خورا درنښت یوه هیله کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښانه هم ووهئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی ویډیو ټول مخکې لومړی تاسو ته درسي. اوس ورځو ویډیو شروع کوو څنګه کولی شو په خپل موبایل کې خوندورې ویډیوګانې د یوټیوب لپاره جوړې کړو. نو دې لپاره ملګرو یو اپلیکیشن ته ضرورت ده، تاسو هغه اپلیکیشن باید له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. بخښنه سره پلی سټور څخه دا اپلیکیشن مه ډاونلوډ کړئ، دا اپلیکیشن له څنګه کوئ له ګوګل کروم څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله مو سره دا اپلیکیشن خلاص کړئ، کاین ماسټر هم اپلیکیشن خلاص کړو، نو یوه شېبه به ورته انتظار وکړو. نو داسې صفحه به ملګرو موږ ته راکړي. نو دلته ملګرو په دغه جمع علامه باندې به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. دا جمع موسي وهلو نو دلته یو بل اپشن موږ ته راکړي ملګرو، نو په دغه به څنګه کوو کلیک وکړو. یعنې موږ دا پروجیکټ اپشن څنګه کوو باید ووهو. پروجیکټ ته موسي وهو نو داسې به انتظار ورته وکړو. دلته ملګرو دغه لیر اپشنونه او د همدارنګه نور ټول اپشنونه څنګه دي ملګرو غیر فعال دي. نو اول بل تر هلته لیکلي ملګرو میډیا بروزر، نو په دغه میډیا بروزر څنګه کوو باید کلیک وکړو. میډیا بروزر موږ دلته په سټوریج ته دلته څنګه کوو یو بیکګراونډ خپلې ویډیو ته انتخاب کړو. هغه هر رقم بیکګراونډ یې ملګرو څنګه کوي فرق نه کوي. زه دلته یو بیکګراونډ خپلې ویډیو ته انتخاب کړو، یو وړه شانته ویډیو به جوړه کړو. تاسو څنګه کوئ تاسې همدا طریقه زده کوئ. ملګرو تاسو دا بیکګراونډ ګورئ څنګه کې دا بیکګراونډ خوري او راخوري، دا باید څنګه ودرو. دلته ملګرو کله چې تاسې په دغه ځای کې کلیک وکړئ، دلته نه ملګرو تاسې وګورئ دغه اپشن باندې، دا اپشن باید تاسو کلیک وکړئ. نو دا اپشن مو چې ووهو نو ملګرو دلته بیا راسي دا د مساوي علامه چې کومه ده ملګرو دا د مساوي علامه باندې باید کلیک وکړو. دا مساوي علامه چې ووهو نو بیا به د خپلو ګوتې په کومک سره څنګه کوو ملګرو د تصویر چې لاندې یا هم څومره ستاسو خوښ هغه ونیسئ که دا څنګه کوو ټیک مارک کړو. اوس تاسې وګورئ ملګرو دا تصویر څنګه کېږي نه خوري. نو دا مو چې ووهو نو ملګرو بیا ورته ګور دا نور اپشنونه چې کوم دي ملګرو موږ ته هغه څنګه سو رافعاله سو. دا اپشن مثلا دا لیر اپشن څنګه سو ملګرو اوس فعاله سو، دا کار کوي. نو پلیر به کلیک کړو، لیر کې به دا میډیا وهو. میډیا مو چې بیا سټوریج ته راسو ملګرو ته څنګه کې د موبایل یو فریم ورته راخو. د فریم ډاونلوډ کولو لپاره ملګرو ډېره اسانه طریقه تاسو به لاړ شئ ملګرو پلی سټور ته، بخښنه سره له ګوګل ته به لاړ شئ. ګوګل ته چې لاړئ ګوګل کې به سرچ وکړئ موبایل فریم. هر موبایل فریم مو زړه وي هلته څنګه کې ملګرو دا کوم فریمونه را ډاونلوډ کولی شئ. ستاسو که هر موبایل څنګه کې هماغه موبایل ولیکئ، مثلا زما G7 موبایل دلته به زه لیکم G7 موبایل فریم PNG، داسې ورسره ولیکئ ملګرو څنګه کې تاسو مختلف فریمونه د موبایل راوړئ چې خو دا فریم نه ډاونلوډ کړئ او داسې به کوئ. سمه ده ملګرو فریم ورسره ډاونلوډ کړو، دا به څنګه کې دغه ځای کې هم د ما سره کوم راوست دا به دلته څنګه کې ملګرو راولي. کله مو سره اوس ملګرو دا به د خپلو ګوتو په مدد سره څنګه کې داسې کش کې دغه ویډیو سره څنګه کې ملګرو یو رقم کوي. دا به څنګه ملګرو ټاسټیک مارک کړو. دا به کله کې ملګرو په همدلته بیا څنګه کو په دغه لیر باندې اپشن باندې څنګه کو کلیک کړو، لیر مو څه بیا به څنګه د میډیا ته وهو، بیا به سټوریج ته راسو، بیا به کوم ویډیو چې زموږ خوښه ده هغه ویډیو بیا څنګه کو دلته ورته راوړو. نو اوس ورته یوه ویډیو ورته انتخابوم، کوم ویډیو مثلا زما خوښه وي، مثال په توګه دغه یوه ویډیو ده زه دا دلته پکې اچوم. دا د ملګرو دا ویډیو څه اچول بخښنه غواړم ملګرو دی هغه بدل دی، زه بلته یو بله ویډیو راواخلم. نو دلته به زه څنګه کوم ملګرو دلته خپله یو بل د سکرین څخه څه کوم ما ویډیو کړې هغه څنګه کوم ملګرو راواخلم. زه به ورسم یو ویډیو به را پیدا کړم کاین ماسټر سکرین ریکارډر. نو دا د ملګرو ما څنګه دغلته یوه ویډیو ورته راواخیستله، نو دا به څنګه کې ملګرو د خپلو ګوتو په مدد څنګه کوي دغسې ورسره ملګرو دې کوم شات ته دا سیایي چې ده ملګرو دغه سیایي دا د اصل کې ما د سکرین شاټ څخه ویډیو کړې ده. صحیح ده ملګرو دا نور څه فرق نه کوي. مثلا اوس تاسو دا ویډیو چلنده کوئ که نه، دا وګورئ ملګرو دا ویډیو چلندومه ملګرو څنګه چې ویډیو به دلته روانه شي ما څنګه د اواز پکې راواستول، نو تاسو به څنګه کې خپل پیپال تاسو ته جیمیل. صحیح ده ملګرو دا څنګه شو
دا رقم ویډیو په دې خپل موبایل کې جوړولو طریقه څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د یوټیوب لپاره دا رقم ویډیوګانې کې یوټیوب استعمال لپاره جوړول اته کې فیسبوک پیج لري هغې لپاره دا رقم ویډیوګانې جوړوي ستاسو که هر رقم زړه وي ملګرو دا زما د نن ورځې ویډیو چې ویډیو مو خوښ شي او څه مو ته زده کړي وي تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه او بښونکي خدای مو سپارم هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ